راځي چې الله له په جرګه ورشو د الله باندې ننواتې وکړو او د هغه په څه طریقه کېږي د هغې طریقه اسانه طریقه دا ده مطلب چې هر کلي کې هر ځای کې څومره خلک دی څومره مسلمانان دي او دا ویډیو زما خاص د الله د رضا لپاره شیر کړئ نو چې څومره مسلمانان دي ټول استسقا ته راوځي او چې کوم ځناور څاروي وغیره دي هغه هم ځان سره راوباسئ او الله تعالی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم ستاسو ورور ستاسو مرګره سلیمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې راتار کلیم یو وړو کې غونته کې ویډیو پیغام دل در کومه په دې سایډ به تاسو ته تصویران ښکاري او ډیر وړي دا مطلب د څه شي تصویران دي او د دې مطلب دا چې د ویډیو کې زمون مقصد سره یا رسل پاره منکو ملګرو دا چې کوم ته په غرونو باندې اور لګیدل دي په یو شین بوټي په یو ځنګلونو اور لګېدلی دی او مطلب زما د ذهن مطابق په پاکستان کې دی په KPK کې دی خو د دې مین وجه څه چې زمونږ ګناهونه دي او کله چې ګناهونه انسان زیات کړي نو په هغې باندې مختلف قسم عذابونه راځي اوس مطلب دا دی چې دا به څنګه ختمیږي دا به زمونږ د اعمالو په وجه ختمیږي یو خو بارانونه نه کېږي ملګرو تاسو ته به پته وي چې څومره زیاتتر د اوبو چې کم را روان دی تاسو ته به پته وي زمونږ علاقه کې چې کوم دی یو غټ خوړ و چې هغې ته به موږ رود ویو په هغې باندې به چې کوم دی نو انسان په دې ټایم کې نشو پورې وتی لکه مطلب ګاډي به پرې نشو پورې وتی په هغې کې اوس دومره اوبه نشته دی چې چېرته مرغۍ وغیره یې وسکي دا زمونږ د عملونو وجه ده او هغه خوړونه چې کوم دی وچو بارانونه نشته دی فصلونه چې کوم دی کرل ټایم دی د جوارو هغه هم چې کوم دی نو موږ نه ټایم په ختمېدو دی خو ملګرو دا به څنګه موږ ختمو راځئ چې الله له په جرګه ورشو د الله باندې ننواتې وکړو او د هغه به په څه طریقه کېږي د هغې طریقه اسانه طریقه دا ده مطلب چې هر کلي کې هر ځای کې څومره خلک دی څومره مسلمانان دي او دا ویډیو زما خاص د الله د رضا لپاره شیر کړئ نو چې څومره مسلمانان دي ټول استسقا ته راوځي او چې کوم ځناور څاروي وغیره دي هغه هم ځان سره راوباسئ او الله تعالی ته پیش کړئ چې الله تعالی موږ تاله په جرګه راغلي موږ تاله په ننواتې راغلي او زمونږ د دعا قبوله کړي او په موږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکړي نو انشاءالله الله رب العالمین هر وخت جوړې ته هم تیار دی روغې ته هم تیار دی خو موږ چونکې موږ نه یو تیار او موږ چې کله تیار شو نو الله تعالی هر وخت کې تیار دی ملګرو نو ویډیو چې کوم دی خیر دا چې کوم دی ثواب په نیت باندې د خپلو ملګرو سره شیر کوي په کمنټس کې استغفر الله ولیکئ الله اکبر ولیکئ یا الله مدد ولیکئ یا الله خیر ولیکئ ولې چې الله پاک چې کوم دی نو غفور رحیم باچا دی زمونږ ګناهونه به معاف کړي که نه نو تاسو ګورئ لکه مطلب اور او په یو شین بوټي په یو ځنګلونو باندې لګېدل لکه دا چې کوم دی نو ډېر د افسوس مقام دی زموږ دپاره چې کوم دی نو ډېر دردېدلې واقعه ده ډېر مطلب زموږ د ګناهونو دومره اثر وشو چې تاسو اوس کتی شئ چې په مطلب دا چې په غرونو باندې اور لګي ملګرو نو راځئ چې استغفار وکړو خپل رب ذوالجلال ته او د هغه نه معافي وغواړو د خپلو ګناهونو او چې څومره موږ نه مطلب غلطیانې شوي دي الله معاف کولو والا دی انشاءالله موږ به معاف کړي نو د تبلیغ او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ما تاسو ته وکړه تاسو یې مخکې د خپلو ملګرو سره یا مطلب د خپلو ورونو سره ضرور شریکه کوئ او کمرس چې کم دی لازمي وکړئ او د استسقا دپاره خصوصي چې کم ملګري مشران دي هغې ته وینا وکړئ مشرانو ته چې په خپلو جوماتونو کې اعلانونه وکړي او استسقاګانې وشي او په موږ باندې الله پاک د خیر او د رحمت باران وکړي نو دا ټایم ماله راکړه اجازت چې چېرته مې ښاد اباد او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ د الله په امان